دا نشې نورې پرېږدمه سړی کېږم دا نشې نورې پرېږدمه سړی کېږم بس مزې نورې پرېږدمه سړی کېږم چېرته نور په جوماتونو کې مې ګورئ مې کدې نورې پرېږدمه سړی کېږم ډېر الله ډېر الله بس جانانه بس یو ته به مې جانانې یارانې نورې پرېږدمه سړی کېږم خلاصېدل خو هسې هم له غمه نشته نادان صاحب خلاصېدل خو هسې هم له غمه نشته شوګیرې نورې پرېږدمه سړی کېږم ته زما یې او زه ستا غازي نادانه اندېښنې نورې پرېږدمه سړی کېږم ډېر الله غم مې بیا نیسي له مرۍ چې په شا ونه ګورې لاړه شه زه خو لیونی چې په شا ونه ګورې زما څوک نشته دی د چا لپاره ودې کړمه سیده زه شا به زندګۍ چې په شا ونه ګورې یو ځلې بیا قدرمندو نیکې هیلې او ډېر احترامات ومنئ پروګرام دی تالار او په تالار کې ستاسو ادبي ملګری قربا رحمان نادان د یو نوي شخصیت د یو ښه شاعر سره ځیرکه شاعر سره بیا ناستی کومه دغه شاعر د چا نه نامعلومه شاعر نه دی د پښتو ادب دپاره کار کوي هلې ځلې کوي او د دې د ستړتیا د دې د زیار یقینا چې په سوشل میډیا باندې ډېره زیاته خپرېږي خلک یې خوښوي نو ما نن هڅه کوله چې هغه سړي له لاړ شمه چې په خلکو پسې ځي د هغې نه د هغې د ژوند معرفي کوي د خلکو سره یې معرفي کوي ملګري ورته پیدا کوي د هغې د شعر دنیا ته رسوي ما هم کوشش کولو چې دغه ملګري ته لاړ شم او د هغې د ژوند وپوښتمه خبره کوم د غازي نادان زما ډېر نږدې ملګری دی ورسره ناستې لرم خوشحاله یم راځئ چې ټول ورته هرکلی ووایو او ستړمشي ورته ووایو غازي نادان صاحب تاسو ته په خپله خپرونه تالار کې ډېره هرکلی ډېره مینه وایو ډېره زیاته مننه رحمان نادان صاحب چې دلته موږ له رالی او دغه خپل قیمتي وخت موږ له رالی خوشحاله اوسې غازي نادان صاحب یو شمېر خلک به م ګوري ویني به مو او د هغې په دغه تمه کې وي چې د غازي نادان صاحب نه به شعرونه هم اورو ستاسو ډېر شعرونه به داسې چې خلکو به اورېدلي هم وي خو نن زه په دغه هڅه کې یم نن په دغه کوشش کې یم چې ستاسو نه به نوي کلامونه اورو هغه کلامونه چې د خپل ځان نه بغیر بیا تاسو چاته نه یي ویلي ابه ریکارډ کو خدا راته ووایي چې ژوند زندګي مو څنګه روانه ده او د خپل ژوند نه څومره مطمئن یې نادان صاحب زندګي خو ډېره زیاته ښه روانه ده موجوده چې کمال دی نو د الله نعمتونه په خوړو مو د چا خبر غاښونه مات شو خو د خولې نه مو د شکر الفاظ نه وځي بهرحال زندګي ډېره ښکلې ده او بالکل ته مطمئن یم ډېره ښه روانه ده صحیح غازي نادان صاحب تاسو خلکو نه تپوسونه هم کوئ ډېر تپوسونه ماله نه راځي خو بس هغه اصولي تپوسونه دي چې کوم یو زموږ د ژوند سره اړه لري زموږ سره ډېر نږدې ګرځي هغه تپوسونه به کوو زما کوشش به دغه وي چې داسې تپوسونه له تا نه وکړمه چې زه ترې هم خوند واخلم دغه ملګري ترې هم خوند واخلي او له تا سره نور هم اشنا شي ځکه چې بعض اوقات داسې خلک وي چې په خراسان کې ستاسو ژوند کوئ داسې دلته به ډېر خلک وي چې هغې به تاسو د نادان په نوم باندې پیژني خو ستاسو ذاتي ژوند نه به ناخبره وي بس هغې د په دې تړ کې چې غازي نادان دی بس مزې وکړلې او ژوند دی او د په مزو باندې سر دی نن به ستاسو هغه غمزپلې حادثې هم راسپړو نظر به پرې اچو کوشش به کوو چې تاسو دې نړۍ ته مخامخ کړو تاسو ته څه ستونزې دي د هغې د حل پیدا کړو د هغې د لاره پیدا کړو د ټول نه مخکې دغه کتونکو ته ځان معرفي کوي چې غازي نادان چېرته ژوند کوي کله پیدا شو تعلیمي زده کړې څومره دي شعر ادب ته کله راغله رحمان نادان صاحب ډېر ښکلي تپوسونه په یو ځای مو ټول راونغښتل غازي نادان په سن 1995 کې د حاجي باچا زرین صاحب په کور کې په دیر بر دیر ډوک دره کې زیږېدلی دی په 2001 کې پېښور ته کډه کړې د مسایلو له وجې د کاروبار له وجې پېښور کې میشته دي د 2001 نه ایم اے پښتو تعلیم مې دی غازي مې نوم دی او تخلص مې نادان دی او موجوده چې کم دی نو په پېښور کې په 400 روډ باندې کې ژوند کوو صحیح غازي نادان صاحب دا راته هم ووایي چې د چا شاعري مو ډېره زیاته خوښه ده او چې کله کله تنګ شي یا شعر در باندې بند شي د چا شعر ډېر زیاته اورئ چې ما باندې الله هم ورحمیږي لکه د شاه سعود صاحب یو شعر دی چې نوې تصویر را سره نشته دی خو نن مې غزل ته هسې زړه شوی دی تاسو چې کله غزل ته زړه وشي
داسې دا ډېر خلک دي د دې عام فکر خلکو په ذهن کې دا تصویر خوندي وي نقش خوي چې هغه دوی چې شاعر سړی اکثر له تنهایی خوښوي چې کله غزل ولیکي یو طرف ته لاړ شي کینی د شعر ولیکي آیا تاسو دا منظر کش کوئ کنه کوم ځکه وای شعرم لیکلی دی په دغه اثر لګ رڼا واچوي نادان صاحب زه هر هغه شاعر چې هغه ښه شعر لیکي په شعر کې یو ښایسته پیغامي مثبت ضرورولۍ پښتونولۍ د معاشرې دپاره هغه شاعر زما خوښي پاتې شو څنګه چې تاسو ویل چې یاره شعر کله بند شي نو شعر ډېر بندېږي ځکه چې دا شاعر په یو ځای نشي کېناستی چې یاره بس کینې او کتاب ولیکي وځي زما شعر اکثر بندېږي بلکې ډېر بندېږي نو د شعر د بندېدو یا د کولاوېدو هغه خبره به زه اول وکړم د شاه سعود صاحب چې کوم دی دا د نه ما ډېر زده کړه کړې صحیح په کالج کې په همداسې ژوند کې نو د هغې چې کله زه غزل به ما ولوستو مخکې نو زما به چې کله شعر بند شوی نو چې ما به دی ولوستو قدرتي کار به په هغه ورځ به ما غزل نیم لیکو صحیح دی نو په دغه لحاظ سره مې د هغې نه زده کړه مې هم کړې ده استاد مې هم دی پیر هم دی منه مې او دې نه علاوه تاسو ویل چې کوم شاعر د ډېر خوښېږي په نن سبا دور کې نو په نن سبا دور کې زما پیر امام علي شاه منظر صاحب چې زه ډېر غټ سپورټ هم کوم زما استاد خو مې نه دی ځکه چې ټکي راته نه دي ښودلي خو پیر مې دی د هغه شعر زما ډېر زیات خوښېږي د هغه شعر ډېر ټول خلک یې مني چې څوک د هغه شعر واوري بس هغه یې مرید کېږي زموږ پیر دی زما ډېر زیات خوښېږي او اکثر چې ما کله هم شعر لیکلی نادان صاحب نو په 2 موقعو کې ما لیکلی دی یو موقع دا ده چې سحر وختي د جمع نه وروسته او یا په چې کله کالج ته تلو نو په لاره کې به مزه کې اکثر سره څه خیال ذهن لراله لفظونه به ورته راجوړ کوم شعر به مو پر هر جوړ بشي کنه قدرمندو د غازی نادان نمړې هڅې وي په جنوري په 2013 کې دا کتاب چاپ شو ډېر ښایسته پوخ لري ښایسته مخ لري پر هر جوړ بشي کنه لدغه کتاب په ترڅنګ یو سوچ کې یو سړی پروت دی بیا یو ګل رجېدلی دی په وینو کې نو زما په خیال باندې پر هر جوړ بشي کنه دا د رومان سره تعلق ساتي بیا چې موږ د انقلابي رنګ هم اخیستی شو خو د شاعر نه تپوسو دغه نه خپل پښتو د مالک نه پښتو چې دا کتاب ته څنګه ولیکو پر هر جوړ بشي نوم دی ول خپل غوړه ک کنه بل شاورت انتخاب نادان صاحب زه کله سوچ کوم کنه جی زما دا کتاب چې نوم دی پر هر جوړ بشي کنه زه دې فکر کې ما چې دې له دا نوم ما خوښ کړی څنګه دی انتخاب زما دی صحیح او دا تاسو باور وکئ چې زما عمر ډېر کم و چې دا نوم زما په ذهن کې پروتو پروتو حالانکه په دې باندې غزل هم نشته غزل کې هم څه نه دی راغلی یو نظم بیا موږ وروستو لیکلی دی هغه هم دې سره څه ډېر دغه نه دی جوړښت یې نه دی خوړلی خو چا خبره تصویر هم پکې رابند کړی نو دا نوم ما په خپله غوره کړی خو دا راته پته نشته چې په کم تاثر کې مې غوره کړی بس هسې مې دې ذهن کې ګرځېدو او دا نوم مې ول ورکړو دا زما رمانې کوي چې دغه نوم چې کوم یو دی د رومان سره اړیکه لري کنه انقلابي رنګ په دغه نوم کې پروت دی د شاه سعود صاحب خبره وای بعضې خبرې داسې بل شانتي کنه صحیح نو دا هر سړی به خپل اړه خلي او زما چې څومره خیال دی نو ما دلته پکې خپل درد ترجمه کړی صحیح په دغه کتاب کې زیاته کوي چې غزلې پکې ډېرې دي که نظمونه پکې ډېر دي نادان صاحب یو خبره به رښتیا وکړو غزل مې لیکلی دی ډېر زیات دی پکې صحیح او نظم چې کم دی کنه چې کم ښه نظم وي لکه نور احمد شاه کیمور صاحب چې کم نظم لیکي شاه سعود صاحب اسرار اتل صاحب دانش صاحب صحیح هغه رنګ نظم لیکلی نشم او بیکاره نظم لیکم نو دا به ووایم چې دې کې ډېرې غزلې دي یو 2-3 پکې نظمونه دي نن دور کې پښتانه معاشره د ډېر بندیزونو سره مخ ده د هغې کې شهور ډېر زیات شو د شعرونو سره ګورم وینم تاسو به هم ګورئ مزل به کوئ چې ها خلکه چې د شعرونو سره به نالګي وه نه به یې خوښېده نن د پښتو په مشاعره کې هغې دو ناستې کوي دې دو اړخ ته ستاسو څه نظر دی پښتو به دې ناستې سره نور وده وکړي که وده به ونه کړي یاره بلکل داسې وخت و چې خلکو به د پښتو شعر نه اورېدو ویل به مړه لرې که په پښتو شعر باندې څه کوي د سوشل میډیا د یوټیوب دومره زبردست کمال وکړو چې نن سبا زموږ پښتانه زه به دا ووایم چې
95% پښتانه دا د شعر سره مینه لري خوښه او ظاهره خبره ده چې د شعر سره مینه لري نو بیا زمونږ ژبه هم مخکې ځي د ژبې مثال د مور دی او د مور خدمت به در سړی وکړي نو بالکل به ځي خو دې کې څه خلک داسې دي چې هغوی ګپ لګوي او دا زمونږ پښتانه چې کوم دي ورته بیا شاعر وایي صحیح نومونه یې نه علم دا خلک به پوه شي چې څوک یادو صحیح نو کم از کم دغه خلکو له پکار دي چې یاره دا د مزاح ځای خو نه دی که ته چېرته بل څه وکړي نو به ډېر زیات ښایي د شعر نوم مه ورکوه دا زمونږ پښتانه داسې دي چې دي هسې دي مو ورته څه ګډې وډې ویلې وایي والله دا به مو چېرته شعر نو زما په خیال د شعر خیال ساتل پکار دي او معیار ته پکې لږ کتل غازي نادان صاحب دوه تپوسونه به کوو بیا به مینوال بور ته هم نه ورکوو ځکه چې هغه بیا بور کېږي هغه رانه تنګېدو ته به نه ورکوو یو تپوس کومه د کتاب په حوالې سره چې دغه کتاب پر هر جوړ بشي داسې د پښتو اکیډمۍ ته تاسو وړی دی چاته مخ کړی دی یا د انعام دپاره یا د ایوارډ دپاره چې زما کتاب دې وکتل شي بیا دې ما ته حکومت په دې باندې داد راکړي زما کومک دې وکړي دغه سوال به راته هم جوابي کوئ او دا راته ووایئ چې په خراسان کې ستاسو په نوم باندې یعنې تاسو خپله هڅه کړې ده چې دلته په خراسان کې زه یو داسې مشاعره را پیدا کړم خلک را پیدا کړم او دلته یو ټولنه کېږي دلته د خلک راځي شعرونه دی وایي نو داسې سوچ مو کله کړی دی که نه د کتاب په حوالې سره تاسو دغه تپوس وکړو نو دا ما نه دی وړی چې هغې ته زه ویم چې ماله انعام راکوي انعام دې ماله نه راکوي د دې نه ښه کتابونه د مشرانو شته چې هغه زموږ چې کومه چارواکي دي کلچر ډپارټمنټ والا هغوی ته ښه پته هم د هغوی ته رسېدلي هم دي هغه کتابونه هلته زاړه شو د هغې لیکوالانو ته هغه حق وردي نه کړو کوم چې په کار نو موږ له به یې څه راکړي موږ له دې نه راکوي هغې له یې ورکړي دا به د هغې ډېره غټه مهرباني پاتې شو دلته د مشاعرې خبره نو یاره نادان صاحب چې رښتیا درته ووایم نو یو خو دلته زما داسې خاص ملګري چې کوم شاعران دي هغه ډېر په کم تعداد دي یا به یو یا به دوی ټیک شو دا غواړي ګوره چې کله ته یو مشاعره را جوړی نو خامخا به دې باندې خرچه کېږي خامخا ګوره خلکو پښتنو ملک دی چې پانی به پکې څوک به د لرې ځای نه راشي شپه به راسره کوي نو یو خو د غریبي بچ چې پروګرام کې نو کمزورې پروګرام مې لګي نه او د غټ پروګرام وس نه لرم ډېره زیاته مننه خوشحاله اوسې الله دې وس درکړي چې دغه خراسان په ښکلو معیاري شعرونو باندې او شاعرانو باندې ونازوي غازي صاحب نوي شعرونه وړاندې کړه راته خوند ترې اخلو مزه ترې اخلو دغه میک ځان سره په دې کالر کې وروټوم به اسانۍ پیدا شي او زه له ښه داد درکوم د ملګرو نه به هم داد غواړم دوه شعر اول تاسو ته ډالۍ کوم چې څه ناسه خو به جناب بدل کې درکړم سناسه خو به جناب بدل کې درکړم بس ګلاب بدل کې درکړم ته زما نامه یو ځلې په خوله واخله ته زما نامه یو ځلې په خوله واخله زه به زړه خانه خراب بدل بیا ووایه دا شعر واه ته زما نامه یو ځلې په خوله واخله زه به زړه خانه خراب بدل کې درکړم او د زمانو ستړی د مشم پکې د زمانو ستړی د مشم پکې غېږه دې سمه د دمې ځای دی تادي د بیرته تللو سله کوي تادي د بیرته تللو سله کوي زی به راځه مړي نږدې ځای دی د جانان کور راته معلوم نه دی خو دومره خبر یم چې د دې ځای دی اعلی شعر دی ډېر ښه او نور یو څو شعرونه دي چې د پردي کلي د ماښامه ځان ساتو را ساتو د پردي کلي له ماښامه ځان ساتو را ساتو دا کار مو ښه دی د الزامه ځان ساتو را ساتو د بعضې خلقو نه خپل سر قربانو صاحبه د بعضې خلقو له سلامه ځان ساتو را ساتو ډېره لایق او غزل دی چې زه وایم همسفره کار په کار دی خو چې وشي زه وایم همسفره کار په کار دی خو چې وشي د نن وخت په سندره کار په کار دی خو چې وشي زما خبره دا ده چې یاري دا سره وکړه زما په دې خبره کار په کار دی خو چې وشي ډېره لایق بیا ووایي دا شعر زما خبره دا ده چې یاري را سره وکړه زما په دې خبره کار په کار دی خو چې وشي چې ستا داسې تمونه محبت کې ټول بدل کړم څه داسې د زړه سره کار په کار دی خو چې وشي
چې وشي ډېر د جنگ د جوړېدو څه پته لګي پښتنو د ډال سره په سقره کار په کار دی خو چې وشي د جنگ د جوړېدو څه پته لګي پښتنو د ډال سره په سقره کار په کار دی خو چې وشي او غازی نادان مینا په جهان کې وشل غواړي یو داسې معتبره کار په کار دی خو چې وشي او بل یو غزل دی چې د الفت اسانه لاره شوه نو ته خلاف شوي چې د الفت اسانه لاره شوه نو ته خلاف شوي چې زمانه مې طرفداره شوه نو ته خلاف شوي وخته هغه چې زما هیڅ نه وه نو ته زما وې وخت هغه چې زما یاره شوه نو ته خلاف شوي غزل درته وایم چې تمیز د کلي کور جومات حجرې زده کول غواړي تمیز د کلي کور جومات حجرې زده کول غواړي سندرې زده کول غواړي ټپې زده کول غواړي زه هم به لکه ستا غوندې په خلقو لوبې وکم جانانه خو به ستا غوندې بانې زده کول غواړي اوس ژوند مو پکې راغی اوس یارانو مجبوري ده د ستورو څخه مخه د خاریې زده کول غواړي او د زړه خفه کولو طریقې خو بلا شته خو د زړه خوشحالولو طریقې زده کول غواړي ډېر ښه دی یار ډېر ښه دی غازی نادانه ښکلې ده ښایسته ده ښاپیرۍ ده غازی نادانه ښکلې ده ښایسته ده ښاپیرۍ ده خو چل ورته بس یو د یارانې زده کول غواړي سالا شعر دی او ښکته به پریوزي له بلۍ زورونه څله کوي ښکته به پریوزي له بلۍ زورونه څله کوي یلې ونۍ زورونه څله کوي ستا بېروخۍ خو زه جانانه یم پخوا وجلې هسې بس مې په مرۍ زورونه څله کوي دا بیا ووایه ستا بېروخۍ خو زه جانانه یم پخوا وجلې هسې بس مې په مرۍ زورونه څله کوي او دا څو شعرونه دي چې دا په تا کې څه مرض دی خوږه یاره تندی ګونجې کړي چې تا له سړی راشي بعضې وخت مینه کې ډېر سړی خوشحال وي بعضې وخت پکې ژړا له سړی راشي یار مې داسې خواله راشي او بیا درومي لکه مړله چې دعا له سړی راشي دا نوې تجربې را باندې نه دي کوي هسې په ځان پسې خیرې را باندې نه دي کوي د جانان غم که څه احسان کوي نو دا دې وکړي سلام د هرې میخانې را باندې نه دي کوي چاته ویل یې چې غریب دی پلار مې نه ورکوي چاته ویل یې چې رښتې را باندې نه دي کوي ډېر ښه دی او بیخي خپه یم ترېنه روغې ته یې غاړه نږدم دا ورته ووایه جرګې را باندې نه دي کوي ډېر ښه دی او یو غزل درته وایم چې دا نشې نورې پرېږدمه سړی کېږم دا نشې نورې پرېږدمه سړی کېږم بس مزې نورې پرېږدمه سړی کېږم چېرته نور په جوماتونو کې مې ګورئ مې کدې نورې پرېږدمه سړی کېږم ډېر الله بس جانانه بس یو ته به مې جانانې یارانې نورې پرېږدمه سړی کېږم خلاصېدل خو هسې هم له غمه نشته نادان صاحب خلاصېدل خو هسې هم له غمه نشته شوګیرې نورې پرېږدمه سړی کېږم ته زما یې او زه ستا غازي نادانه اندېښنې نورې پرېږدمه سړی کېږم ډېره الله ډېره زبردست ډېره مننه غازي نادان صاحب چې موږ ته مو خواږه شعرونه وي او دغه مینوالو ته مو خپلې د ژوند باره کې څو خبرې وکړې ستاسو ډېره زیاته مننه چې موږ ته مو وخت راکړ ستاسو هم ډېره زیاته مننه چې دا هغه شاهین مسلم ټاون پېښور نه مو دلته تشریف راوړو موږ سره مو نن ټوله ورځ تېره کړه په جرګه کې را سره کېناستئ ډېرې قصې مو وکړې یو بل هم واورېده نو ستاسو نه مو خواږه شعرونه واورېده نو ډېره زیاته مننه ورکړل راشي ډېره مننه قدرمندو بالکل غازي نادانو چې په خوږو شعرونو باندې ولمانځلی د یو نوي شاعر د یو ظریف شاعر پر یادونه مو واورېده هیله ده له تاسو نه تمه لرو چې د دوی په پر یادونه معنا کوي او دوی سره مینه وکړي په دې مینه باندې دنیا آباده ده راځئ چې خپلو کې مینه وکړو د کرکو نه یو طرف ته شو ژوند ډېر ښکلی دی همدې سره خپل ادبي ملګري رحمان نادان ته اجازت ورکړئ چې چېرته موسیقا ده